صحابي ابو ذر رضی الله عنه فرمای وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تفوسو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ته څنګه پته ولګید چې ته د الله نبی او پیغمبر یې ځکه په لاول کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دې پته نه و دغه مختلف قسمه پیشنګویانې بوته کېدلې دغه احوال بو تراتل خو لیکن مکمل لا پورا یقینی نور راغله دیو جنا قرآن کریم کې دی آمن الرسول بما انزل الیه پیغمبرم ایمان راوړي په هغه څه باندې چې د تنادل شوی دی په نبی صلی الله علیه وسلم هم دا لازم و چې په ځان به ایمان راوړي چې او زه د الله پیغمبر یم او په قرآن باندې په وحی باندې نابوزره جن هو ما دې نه تفوسو کو چې تا ته څنګه پته ولګیدا چې ته د الله پیغمبر یم وای ما تی ویل چې انی كنت فی بطحاء مکه زد مکه په یو خړګی کې داغه په یو غاټی کې روانو ما یو ناو کې بطحاء خړته ناو ته ویل کېږي او مکه چې ونه دا د څه خړونو ناونو د غرونو غریزه علاقه نو وایزه د مکه په یو غاټی کې داغه په یو بطحاء کې روانو ما وای دوه ملائکه راللې نو په دې کې دا یو ملائک زما سره په دې خړ کې روان شو دا بل چون زاده د اسمان او د زمکي په دې مینس کې په دې فضا کې د څه معلق یو روایت کې راغلی د څه په کرسي په شکل باندې ناسیوم نو دې لاندینی برنی ته ویلې هو ولداد هغه سره هغه هستی چې چا په باره کې مونږ ته حکم شوی دی او د چا په باره کې چې مونږ رب العالمین را لېګلیوم نو دې لاندینی ته ویلې چې نعم امداده برنی ته ویل نعم امداده نو دې برنی لاندینی ته ویل چې زین هو سلام نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او د دې لاندینی ملائک سره یو تل او یو ترازو او میزان زید دې تل په یو چابي کې واچولم یو کې کېنولم او زما په مقابل کې یو تنکینو په ثقل تو علی ز په درون شمه وای به دې برنی لاندینی تی ویل چې وزنه ب10 د لسو سره وتلم نو زی چې د لسو سره وتلم نو زی په به درون شمه چرته لس امتین او چرته امام الانبیاء چرته سید الرسل او دغه رنګي چرته یو امتی او چرته نبی صلی الله علیه وسلم نو به د برنی لاندینی تی ویل چې وزنه ب100 د سلو سره وتله نو زما په مقابل کې سل کسانه کې خودل وې زه به درون شومه نو به د برنی لاندینی تی ویل چې وزنه ب1000 د زرو سره وتله د په مقابل کې زر واچوه وې زما په مقابل کې چې په دې بل فلره کې او په دې بل چابړي کې او جانب د تله کې د زر کسان واچول وإذا بدرون شما كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان وإذا سيدا چابز ما په مقابل کې درون شو لکه چې د مالوچو په مقابل کې سړی یو درون کانه کې دي نو دا درون کانه لاندې زور کوي د مالوچ بر زور کوي نو دا کسان د بر لاله ځکه دي چې په کم طرف کې اچول ما هغه سره د ځمکې نه حرکت ونکو هغه پورته نشو دا کسان په ما باندې د سره دوړېدل نو ما ته پته ولګید چې زه د الله نبی ما نبی صلی الله علیه وسلم د شخصیت په اعتبار او د غرنګ د جسد اطهر په اعتبار باندې 15 فوټه انسان دی لکه روسه به ان شاء الله مونږ په سیرت کې ذکر کوم خو دې کې مانوي ثقل ته اشاره ده ک یو طرف ته د نبی خبرې داغه سنتي داغه طریقې داغه عادت او تواري او بل جانب کې د بل چا طریقه ده کائنن من کانا څوکم چې دی چې د نبی نه ما سیوا دی امتی دی ار څوک چې دی ک عالم دی ک شیخ دی ک نوجوان دی ک بوډا دی ک نارینه دی ک زنانه ک عرب دی ک عجم ک عرب دی ک رواج دی ک عادت دی او ک د ډیرو خلکو خبره ده په یو جانب کې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان داغه سنت داغه حدیث داغه طریقه داغه عادت بالمقابل کې د بل چا طریقه د بل چا قول د بل چا وینا د بل چا فرمان داغه هغه تور طریقې کاغه لس کسانی کاغه زر کسانی او کاغه سل کسانی او ټول امتی نو د نبی صلی الله علیه وسلم خبره مبارکه هغه به بدرنی او دا د ایمان تقاضا ده او دا چې کوم دی د ایمان بنیاد دی او دغه رنګ دا د مؤمن نه دا خبر مطلوب ده نو ایماته د دینه پته ولګیدل